درود به وې په کوم ځای کې ډېر ځایونه دي خو یو څو به ته ذکر کړمه 15 شپاړس ځایونه به ته ذکر کړم اولنی ځای په کوم ځای کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره راشي هلته به درود وې دویم د جمعې په ورځ درود ویل حدیث به راشي د جمعې په ورځ خاص پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما درود ډېر وایي دریم ځای د اذان نه بعد چې کله اذان ختم شي درود به وایي په پټه او دغه زموږ په دې ملکونو کې چې د اذان نه مخکې چغې وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا ټول بدعات او خرافات دي ما انزل الله بها من سلطان هیڅ دلیل پې نشته ځان نه خبرې دي څلورم ځای د جمعې په شپه یو حدیث کې راځي جمعې په شپه باندې به درود ډېر پنځم جومات ته چې ننوځې او راوځې دې ځای کې درود ویل جومات ته ننوتو څه دعا ده بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك بيش روزي بيه درود اللهم إني أسألك من فضلك يوبل دعاء وسلم رضي اللهم اعصمني من الشيطان حديث كده